په داسې ټولنه کې موږ ژوند او زندگی کوو چې په هغې کې فتنې د باران په شان راورېږي او هر ورځ یو جدید او نوې فتنه پیدا کېږي چې مؤمن دا ګمان کوي چې دا فتنه به زما دپاره هلاکوونکې وي. د هغې فتنو نه چې ډېر عریض او اوږده فتنه ده او ډېر اوږد جهل او دام دی چې ډېر معصیتونه او ګناهونه پکې رانغښتي دي. هغه فتنة الانټرنټ ده چې په عربی کې دی ته الشبکة العنکبوتیه وایي. هغه د غڼې جاله چې کله یو سړی ور داخل شي نو بیا د هغې جال او د دام نه وتل د انسان دپاره ډېر ګران وي. په هغې فتنو کې مؤمنانو چې اوس ډېره په تیزۍ پکې روانه ده هغه فتنة الزنا ده. په انټرنټ کې زناونه فحشاوي او بېحیا کارونه دا ډېر په تیزۍ سره روان او د دې دپاره خپل مؤسسات دي کار هم کوي او کوم چې جاهلان نافهم مسلمانان دي هغه هم پکې اخته شوي دي والعیاذ بالله. زنا داسې فتنه ده چې الله به انسان جهنم ته ارتوي. الله پې ناراضه کېږي د هغې اضرار او نقصانات موږ بیان کړي. مؤمنانو چې کله یو سړی فطرت سلیم وي او روغ وي او برابر نفس والا وي او ذکي نفس والا وي هغه هېڅکله دا ګناه نه کوي. عثمان رضی الله تعالی عنه به ویلې ما زنیت فی الجاهلیه ولا فی الاسلام وای ما په جاهلیت کې زنا نه ده کړې او نه مې په اسلام کې زنا کړې. ولې ځکه فطرت یې روغ او دا شی بدی ګڼه چې کله سلیم الفطرت انسان وي هېڅکله دې ګناه ته نه نږدې کېږي بلکې هغه نفس چې شریف وي عزتمند وي او حر وي او آزاد وي هېڅکله دا ګناه نه کوي. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم بیعت کو د زنانو سره په اسلام باندې په زنانو باندې څو شرطونه ولګول په بیعت کې یوه خبره دا وه چې تاسو به زناونه نه کوئ. هندي په دغه وخت کې تعجبا ویل چې یا رسول الله اتزني الحره یو زنانه چې آزاد وي او شریف وي او عزتمند وي آیا دا زنانه زنا کوي؟ دا خبره تعجب ګڼله. د جاهلیت په زمانه کې چې جهل او تورتم د دې احکاماتو شریعونه خبر هم نو ولیکن په هغه ټولنه کې چې کوم عزتمند خلک او شریف خلک هغه زناونه نه کول. مؤمنانو دا بده پدیده ده او دا هغه څه دی چې انسان شرموي په دنیا او آخرت کې. د دې نه د نجات لارې بیانېدلې چې انسان د دې فتنې او د دې ګناه نه څنګه بچ کېږي چې یو مؤمن مسلمان په دې فتنه او دې ګناه کې واقع نشي. د هغې اسبابونه مؤمنانو کوم آیات چې ما ولوسته په دې آیات کې الاسباب الاربعه ذکر کړي دي 4 سببونه د نجات د زنا او د فحشا او د بېحیایۍ نه. یو سړی غواړي چې په فحشا او بېحیایۍ او لواطتونو او زناونو کې اخته نه شي نو دا 4 لارې د اختیار کړي او دا د ځان سره لازمي وساتي دا به هېڅکله دې فحشا او دې ګناه ته به رانه نږدې نه شي. د هغې اسباب او وسایل د مؤمنانو هغه الطریق الاول چې قرآن ذکر کړی ده هغه التعلق مع کتاب الله عز وجل د الله د کتاب سره تعلق او رابطه جوړول. الله خپل نبی ته وایي چې واتلو ما اوحي الیک من الکتاب د خلکو د قرآن ولوله. بیا وروسته وایي چې منځ او دا کارونه انسان د فحشا او د بېحیایۍ او د منکراتو نه بچ کوي. مؤمنانو قرآن یو داسې وسیله ده چې انسان د هر قسم ظلمت او د تیارو نه راوباسي. الله عزت په قرآن کې فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا قرآن برابر لارې ته ښودنه کوي. هغه خلک چې په ظلم کې او په تورتم کې او په جهل کې او په کبر او بېدنۍ کې هغه خلکو نه چې عفیف خلک جوړ شو پاک دامن خلک جوړ شو چاته د امیر المؤمنین لقب ورکړی شو چاته د امین الامت لقب ورکړی شو
او چا باندې د آیاتونه نازل شو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب العزت راضي د دې خلکونه هغه خلک د قران برابر کړل که یو سړی قران برابر نکي به دا نه برابرېږي سوا د جهنم نه د دې وجنه جعفر رحم الله فرمای چې سمعت جدي حسن وای ما د خپل نیکه د حسن ابن عبد العزيز نه اوریدلې دي هغه به ویلي چې من لم يردعه القرآن والموت وای څوک چې قرآن رابند نکي د فحشا او بهایي او د ظلم او د وحشت او د بېدنۍ نه ودای جوړ نکي وای لو تناهت الجبال بين يديه کو دا غرونه د دې مخې ته والوځي او دا رنګ دا غرونه د دې مخې ته وخوځيږي او دا ایره شي ولیکن لم يرتدع دا به اسکله دغه معصیتونو او د ګناونو نه بچ نشي مؤمنانو مونږ چې تاریخ وګورو د قران د نزول هغه خلک چې د انسانیت تمه بګینو د اخلاق تمه بګینو عقل بګینو شعور بګینو هغه خلکو چې خپل لورګانې په ځمکه باندې جمدی منډلې هغه خلکو چې د فحشا او د بهایي اړې جوړوي هغه خلکو چې قوي برا لګیدا ضعیف او کمزور انسان به خوړه هغه خلکو چې د ظلم او د وحشت بربریتو هغه خلکو نه داسې عجیب خلک جوړ شو چې نن د هغه محبت زمونږ په زړونو کې ځای نیولی دی نن چې د هغه نوم یادېږي موږ وایو چې رضی الله عنه نن چې د هغه تذکره کېږي زمونږ په زړه کې دا حس پیدا کېږي چې کاشکې د داسې خلکو سره ملاقات کړی دا خلک څه شي جوړلل دا قرآن نن چې موږ ناجوړه وي نن چې موږ په فحشا او بهایي کې ژوند زندګي تېرو نن چې په ظلم او وحشت کې موږ ګرځو د هغې وجه دا ده چې زموږ د الله د کتاب سره تعلق نشته من د الله د کتاب تلاوت نشته د الله د کتاب په یو آیات باندې زمون فهم او پوهه نشته د الله رب العزت کتاب ته وخت ورکول زمون سره نشته د تجارت وخت شته د ملمه وخت شته د خبرونو اوریدلو وخت شته د کرکټونو او د نور لهویات او عباسیات اوریدلو وخت شته ولیکن من سره د قران د اوریدلو وخت نشته من به څنګه هدایت تراش زمون اسلام به څنګه وشي ټولنه به څنګه پاکه جوړ شي ټولنه هو قرآن پاکي نن قرآن زمون په تحشو کې جوړ شي پاغي باندې غړ چې جالي نیولې دي پاغي باندې دوړي پرتی دي نن زمون ځوان قرآن نه کولاوي قرآن ته نه کینی د قرآن سره تعلق نشته دا انسان به کله جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه کس چې د هغه په باره کې ویل کېدل کو چیرته د خطاب قرآنی خر ایمان راوړي ولیکن عمر رضی الله ایمان نه راوړي دا څه شي د قرآن ته کېنو څه شي امیر المؤمنین جوړ کړ څه شي هغه شخصیت ته جوړ شو چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمای کو زمانه رست نبی راتل عمر بوای دا کمال په څه شي په دې کې پیدا کړ دا د الله رب العزت کتاب په دې کې دا کمال پیدا کړ لیلا ام عبد الله وای من سفر کو تیارم کوله د مکې نه تلو د مکې وحشت او بربریت تنګ کړو ظلمونه تنګ کړو دې کې زما خاون لګي صلی باندې بار اچي د دې لپاره چې هجرت وکړو مکه پریدو ربيعه ابن عامر وای په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خاطر لتیر شبه څکه ربيعه بس ربيعه ورته چې ازایتمونی تاسو موږ لره zarar راک او تنګم کړو بس وجود الله زمکه پراخه د چیرته هجرت وکړو وای عمر رضی الله دعا وکړه چې الله دې سره ملګری شي ربيعه را خپل خزه ته واقعا بیانې چې نن می تعجبي کار ولید چې عمر رضی الله تعالی عنہ داسې خبره وکړه موږ هجرت کوو منځو او عمر زه هم ونه ولوي نه ډبو ولوي نه کنزلو رقت او نرمي ښکارا کړه وای دغه زنانه ورته ویلې چې ته امید ساتي چې عمر به ایمان راوړي وای والله قسم بالله لا يسلم عمر حتى يسلم خمار الخطاب وای عمر ایمان نه راوړي تر دې پورې چې د خطاب کورنۍ خر ایمان راوړي عمر هغه سخت سړی هغه خلکو چې مؤمنان نه پرې خستل په ټولنه او اجتماع کې ولیکن کله چې قرآن واوریدا سورته طه واوریدله نو د ایمان داغه پرړه کې کته شو او راله په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ اسید ابن حذیر کم صحابه چې مدینه ته تلو د تعلیم د پاره او د قران د خودلو د پاره داغه په تکل کې راغلی چې دا وژنې او نزي د ځان سره راوړې و ولیکن کله چې د مصبر زه خو ترازی اورته ته زما خبري واور چې من څه وایو
قرآن ورته وای د دغه قرآن د وجنه دغه صحابي ایمان راوړي او بدلی ټول جن زندگی بدلی. عمر ابن طفیل الدویسی مکی ته راځي خلک ورته د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې قسم خبرې کوي. هغه د ډیر قهر او د وسید وجنه چې د رسول الله خبرې وانه ورم معلوج په وګونو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام او خبرې وانه وري ولیکن بیرست فکر کوي معلوج لري کوي د وګونو نه او د محمد صلی الله علیه وسلم د قران تلاوت راوړي او درې وګ ورته دي د مجبور کیږي چې ایمان راوړي او کلمه وایي. مؤمنانو راځي فکر وکړو چې قران منګه څومره تغییر پیدا کو بدلون پیدا ک. هغه خلک چې په فحشا کې او بيدینه کې او په ظلم کې او وحشت کې دغه قران طهارت او پاکوالی ته راويستل. نن زمون ټولنه چې خراب ده او زمون معاشره چې خراب ده نن قران اوریدل نشته د الله د کتاب سره تعلق نشته د الله په کتاب باندې ځان په یکول نشته. دا قران چې موږ ته د حکمت لارې خي د عقل لارې خي د جن لارې خي د صلاح او د کامیابی لارې خي. دا قران چې موږ د زنا نه بچ کی دا قران چې موږ د غلا نه بچ کی دا قران چې موږ ته عقل لا خي. ونن چې ما ته نه ورو نه د عقل او شعور او ایمانیت او دین به د څه نه ایزد کافر او خارم دا چې د قران د معاشره او د ټولنې نو بس په مسجد کې به یو عالم د قران درس کې یو رکوع یو سړي سره به دا غي د کې ناستلو ټیم نه وي کو به دعوه وګوره لوی دعوه بکې د الله او د رسول د محبت دعوه غانې بکې ولیکن قران د کې ناستلو وخت به سره نه. مؤمنانو په ټولنه کې جوړواله چې راځي په هغه سمانه راځي چې د سلف په راغلم سلف په سمانه اصلاح شیو هغه خلک چې ظلم او وحشت کې او په سمانه ایمان ترال په دې قران باندې ایمان ترال. کله چې دا خلک قران سره تعلق پیدا کی د دې وجه نه سلف په خپل منځي کې وصیت کو غواړي چې بچي دي دیندار او صالح او نیکعمل جوړ شي نه دا د قران په حلقو کې کېنوه به ضرورت نشته چې هغه د چرسینو پودرینو او د زانیانو د فحشا او د بهایي په کوڅو او لارو کې او د هغه په مرکزونو کې ګرځي. کله چې د یو چا د قران سره تعلق پیدا شو د قران سره رابطه پیدا شو هغه د نجات او کامیابی لارې ته ځي. قران انسان کې تحول پیدا کی بدلون پیدا کی کوم ټولنه کې چې بیان شي هغه ټولنه کې تحول لازم په هغه ځای کې بدلون نازي. هغه د کفر او شرک او د بيدینی ټولنه څه شي بدل کړه هغه د قران بدل کړه. مؤمنانو راځي دا قران موږ باندې څومره اثر کوي څومره قران موږ سره شته او څومره د دې تعلق او رابطه لرو. ورځ کې 4 ساعت تیر شي دا زمنګ لوی بدبختی چې د قران یو صفحه تلاوت نکو. والله العظیم دا تاوان دی چې د دنیا هر قسمه صفحات ګورو او د هر چا احوال او خبرونه مطالعه کوو ولیکن د قران مطالعه او د هغه اوریدلو وخت موږ سره نشته. وغواړي چې تحول پیدا کی بدلون پیدا کی عفیف شخص جوړ شي په ټولنه کې دیندار او اسکا انسان جوړ شي متقی انسان جوړ شي نو د قران سره تعلق او رابطه ولر. څومره چې د قران نه لری کېږي هغه نه به شیطان ته نږدې کېږي او د الله نه بل لری کېږي. څومره چې د قران نه لری کېږي هغه نه جن زندگی به تنګي. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. الله عزت وجل څوک چې د قران نه یراز کی جن زندگی تنګي. څومره چې د قران نه جدا کیږي هغه نه بستا معصیتونه او ګناونه ډیریږي. مؤمنانو کو غواړي چې د نجات او د کامیابی په لار لاړ شي عفیف اوسئ پاک دامن اوسئ. د صحابت څه شي عفیف جوړول په دې آیاتونو عفت او پاک دامنی په کې پیدا کړه د قران په کې عفت او پاک دامنی پیدا کړه. قران انسان کمال ته رسي او نجات ته رسي او کامیابی ته رسي.